بسم الله الرحمن الرحیم. کورس ته پښتو فولکلور BS پښتو دوېم سمسټر. د پښتو فولکلور په لړ کې زمونږ زده کړې روانې دي او په نننۍ زده کړه کې به زمونږ سره درې موضوعات وي او دغه درې موضوعات دي د یوې موضوع سره د غیر مادي فولکلور مطالعه سره به تعلق ساتي. یعنی په دې کورس کې به مونږ وایو د غیر مادي فولکلور مطالعه او په هغې کې چې کوم درې موضوعات دي نو په هغې کې لومبنی دی د غیر مادي فولکلور پیژنګلو، دغه رنګ دویم د غیر مادي فولکلور قسمونه او د غیر مادي فولکلور اهمیت. راځو غیر مادي فولکلور څه ته چې وربل یا معنوي یا لفظي فولکلور ویلی شي د هغې زده کړې طرف ته یا د هغې پیژنګلو طرف ته. د فولکلور دریم قسم دی غیر مادي وربل معنوي یا لفظي فولکلور، لکه قیسې، رومانونه، داستانونه، افسانې، سندرې، متل، اړ، محاورې او دغسې نور. د دې تعلق شفاهي، زبانی یا غیر تحریري ادب سره دی. دې ته غیر مادي فولکلور ځکه وایي چې د فولکلور دا قسم مادي وجود نه لري، معنوي وي، په لفظونو کې پیدا کیږي او په لفظونو کې ژوند کوي. خو د لفظي فولکلور اصل د استوګنې مرکز د خلکو زړونه او ذهنونه وي. دا هر څه د خوشګوار ساعت تیري په سبب تخلیق کیږي، خو تخلیق کاری انفرادي وجود نه لري. دا د ټولې ټولنې شریک تخلیق وي، ځکه د فرد نه فرد ته سینه په سینه د انتقال نه وروسته دا د یو نسل نه بل او د بل نه بل ته منتقل کیږي. د نیم مادي فولکلور دغه واړه قسمونه یا اقسام د قدر وړ دي، خو ولسي سندریز ادب پکې د ټولو نه اهم او خوندور دی، ولې چې د خپل معنویت، جدت، انفرادیت، قدامت او مقبولیت په وجه د فولکلوري ادب یوه بې بها پنګه ګڼلی شي. محترم افضل رضا صاحب په خپل کتاب پشتو لوگ ادب کی لیکھی، مشرقی تہذیب میں لوک ادب کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ اس قدیم و عظیم تہذیب کے متوالے سینہ بسینہ اس قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے چلے آئے ہیں. لوک ادب کا سینوں میں خود بخود محفوظ رہنے اور نسل در نسل منتقل ہونے کا عمل خود اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ لوک ادب کو ہر دور میں مشرقی اقوام نے اس تہذیب و ثقافت کا ایک اہم عنصر سمجھا ہے اور اس قیمتی ورثے کی حفاظت کرتی آئی ہے. غیر مادي فولکلور ته شفاهي ادب، زبانی یا غیر تحریري ادب وایي. د فولکلور هغه برخه چې خوله په خوله او سینه په سینه په یادو د یو نسل نه بل ته منتقل شوی وي، په دې برخه کې زیات هغه خیالي او فرضي قصې دي چې په لیک لوست کې هیڅ څه ثبوت نه میلاویږي، یا د اساطیرو هغه برخه چې د مافوق الفطرت سره تړلي وي خو نه یې ثبوت وي او نه دلیل، یا د ماشومانو د لوبو هغه ویناګانې چې ماشومان یې لکه د سندرو خوندي کوي خو په لیک لوست کې وجود نه لري. متلونه، ټکونه او اړونه وغیره دا ټول د یو نه بل ته او د بل نه بل ته سینه په سینه صرف په روایاتو را رسېدلي وي، نو داسې انتقال شوي روایاتو ته شفاهي ادب ویلی شي. د غیر مادي فولکلور یوه برخه نیم شفاهي ادب منلی او ګڼلی شي. د ولسي ادب هغه مواد یا اصناف چې څه خو په یادو لکه د شفاهي ادب منتقل شوي او څه د لیک لوست په لاره لکه کتابي شکل کې یا داسې بل دلیل او ثبوت لري چې په لیک کې راغلی وي، او په دې کې زیات تر ولسي قیسې، ولسي سندرې،
ټپې، چاربیتې، امروزې او محاورې شامل دي. یعنی داسې اصناف او مواد چې هم په یاد او هم په لیک لوست کې د یو نسل نه بل ته منتقل شوي وي، نیم شفاهي ادب بللی شي یا نیم شفاهي ادب دی. د غیر مادي فولکلور اقسام. اوس راځو د فولکلور د دې موضوعاتو دویم موضوع ته، د غیر مادي فولکلور اقسام. د غیر مادي فولکلور هم ګڼ اقسام دي، خو د دې لفظي ادبي برخه مونږ په دوه برخو کې ویشلی شو. د دې لفظي ادبي برخه مونږ په دوه برخو کې ویشلی شو، منظومه برخه او منثوره برخه. منثوره برخه مطلب دا دی چې هغه په نثر کې وي، او منظومه برخه چې هغه په نظم کې وي. په منظومه برخه کې هغه ټول اصناف شامل دي کوم چې د شعر او نظم بڼه ده، لکه ټپه، غاړې، چاربیته، رباعي، منظومې قیصې، نیمکې، بدله او سندرې وغیره. په منثوره برخه کې یعنی کوم چې په نثر کې لیکلی شوي دي، هغه ټول اصناف او مواد شامل دي کوم چې په نثر کې لیک وي یا بیان وي، لکه داستانونه، قیصې، متلونه، ټوکې، ډرامې، اړونه، ټکونه، امروزې، د ماشومانو لوبې او داسې نور ډېر. د غیر مادي فولکلور اهمیت. اوس راځو د خپلې درېمې موضوع ته، د غیر مادي فولکلور په حواله باندې د هغې په اهمیت باندې لږه خبره اتره کوو. لکه څنګه چې معلومه ده چې د لیک لوست نه وړاندې ولسي ادب د ولس په امروزه ژوند کې عملي او خوندي و. یعنی د انساني فطرت ډېر روایات، قدرونه او دودونه د انسان سره قدرتي راغلي وو، او هغه به سینه په سینه د یو نه بل نسل ته منتقل کېدل او خورېدل. او کله چې د لیک لوست علم او فهم شروع شو، انسان لیکل او لوستل زده کړل، نو اساسي مواد هم هغه خپل دودونه او روایات وو، هم هغه خپل عقل شعوري بنیاد وو چې هغه پټې خزانې را برسېره کړې، کومې چې د زمانو راسې په سینو کې پټې پرتې وي. که سوچ وکړو نو د هر علم شروع هم د دغه ولسي ادب نه ده. ولسي ادب د ولس د ژوند هنداره ده. ولسي ادب د انسان د ژوند د هر اړخ انځور لري. نو که مونږ دا ووایو چې د نن زمانې نوي نوي علمونه هم زمونږ د ولسي ادب نه اخذ کېږي، نو دروغ به نه وي. او ځکه هوښیاران وایي چې د ولسي ادب نه د علم اساسي مواد، سوچ، فکر، الهام او افهام حاصلیږي. نو ځکه ولسي ادب د علم سرچینه ده. د ولسي ادب اثر او تاثیر دومره جوت دی چې باوجود د ننني دور د ساینسي پرمختګ د دې په اهمیت، مقبولیت او زړه راښکونکي هیڅ فرق نه دی راغلی. جدید ساینس د انسان ډېر خدمت وکړو، لګیا دی کوي، خو هغه سکون، اطمینان، آرام، اسایش، زړه راښکون، نشه، سرور، نغمه او موسیقي چې د دې نړۍ هر وګړی په لټون دی، ساینس د هغې هیڅ درک ونه ښودلی شو. په دې کې هیڅ شک نشته چې جدید ساینس انسان ته ډېر زیات مادي اسایشونه وربخلي دي. ځمکه یې قابو کړه او اوس د اسمانونو فتح کولو خوبونه ویني. خو د دې هر څه باوجود د انسان د روحاني ضرورتو پوره کولو یې هیڅ علاج ونه کړی شو. انسان ته د روحاني غذا هم ضرورت دی. د هغه غوږونه خوږې نغمې غواړي، د هغه سترګې د فطرت زړه راښکونکي نندارو لیدلو ته لیواله دی، د هغه خوله د قدرتي میو خوندونه غواړي، د هغه پوزه د ګلونو، کلو او د ونو بوټو ښکلو ښکلو بویونو غوښتنې کوي، او د دې ذوق او شوق د تسکین او تکمیل لویه ذریعه ادب او خاص کر ولسي شاعري ده. په دغه هکله قدرمن داورخان داود صیب لیکي، ولسي شاعري د هر ملک او قام د تهذیب و تمدن او ثقافت بنیاد دی. په دې کې د یو ملک یا د یو قام د وینې رنګ، د خاورې بوی، د میو خوند، د شپې د ژبې خوږلت، د غرونو غرور، د دریابونو او نهرونو شور او زوږ، د میدانونو ډاګو او میرو ښکلا، د چمنونو، باغونو، فصلونو رازګي، د پولو او لښتو
سینکې د کروندګرو او مزدورانو د تندي خولې، د ګودر د غاړې مستۍ، د سپوږمۍ او ستورو تماشې، د زلمو او پیغلو د ځوانۍ پټ پټوڼي، د بارانونو او طوفانونو موسیقي او د هوا نزاکت او ګډا شامل دي. یعنی دا د یو خاص شاعر ذاتي او انفرادي خیالات نه دي، بلکې د ټول ولس د اجتماعي ژوند عکس دی. د سلیک مثلا افسانې، ناول، ډرامې یا قیسې لپاره هم اکثر خام مواد او الهام ولسي ادب نه اخیستی شي. د ولس په چاپېرچل کې اکثر د یو ورکوټي شان کردار یا د یو دود دستور نه یا د یو معمولي شان واقعې نه څه داسې فلسفه او لویه قیسه جوړه شي چې هغه د ډرامې یا ناول د قیسې مواد وګرځي یا یې اساس او بنیاد جوړ شي او د هغې نه بیا یو معیاري او د اعلی درجې تخلیق سرته ورسي. د نړۍ ډیرو ادیبانو د دې ولسي ادب خام مواد، خیال او الهام نه ډیره زیاته استفاده کړې ده او د ادب په اسمان ځلانده ستوري جوړ شوي دي. زموږ خپلو د پښتو ژبې ډیرو شاعرانو د ټپې نه الهامونه اخیستي دي او خپل لازواله شعرونه یې پرې تخلیق کړي دي. ډیرو شاعرانو خو بیخي خپل ولسي ادب خپل کړی دی او ټوله شاعري په ولسي رنګ کې کوي، یعنی خپل دود دستور، اشر غوبل، کلیوال ژوند او ولسي قدرونه او رنګونه ستایي او د ولسي ادب پنګه نور هم درنوي. په دې هکله دا هم څرګنده ده چې عروضي ادب هم زیات خیالات، مواد او الهام د ولسي ادب نه اخلي او استفاده ترې کوي. نو ځکه موږ ویلی شو چې ولسي ادب د علم سرچینه ده. د حاصل په توګه د دې ننني لیکچر یا د نننۍ زده کړې نه به موږ زده کړي وي د غیر مادي فولکلور پیژنګلو، د غیر مادي فولکلور قسمونه، د غیر مادي فولکلور اهمیت. کور مو ودان.